نو دا مدرسې چې کوم پروګرام کوي نو د هغې یو فایده دا وشي چې والدینو ته سرپرستانو مشرانو ته د خپل د بچو قابلیت مخې ته راشي او دویم د دې مقصد دا وي چې مدرسې والا پروګرامو کې نو د مدرسې سره خلق تعاون کوي نو هغه تعاون کوونکي خلق هم د هغوی یو انتظار وي چې موږ د مدرسې سره ادارې سره د دې عملې سره تعاون کوو نو د هغه د تعاون نتیجه هم مخې ته راشي چې زمونږ هغه تعاون خیر خیرات هغه په ځای باندې لګي او د اداره کې کار کیږي نو الحمدلله دا ماشومان چې ستاسو مخکې دا ګولونه ناست دي دا د هغه ستاسو د تعاون دا د هغې یو نتیجه ده او په دې کې باقاعده دا ستاسو باغ دی او انشاءالله د دې ثمره به تاسو ته الله په آخرت کې راکوي یو حدیث پاک دی نبی علیه السلام فرمایي تاسو به خبرې پوهېږئ نبی علیه السلام فرمایي چې د محشر په ورځې باندې چې کله الله جنتیانو ته اعلان فرمایي چې تاسو جنت ته ځئ او جنتیان خلق خوش قسمت الله دې زموږ دغه نصیب کی دا جنت والا خلق چې جنت ته روان شي نو په دې کې داسې خلق به هم وي چې هغوی ته د جهنم اډر به میلاو شوی وي چې تاسو جهنم ته ځئ نو دغه د جهنم والا خلق ځای په ځای به په لارې باندې ولاړ وي او د جنتیانو په دې لارې کې به دوی جنتیانو سره باقاعده باس کوي په هغې کې یو سړی به راپاسي او د جنتي یو سړي ته وایي لاس نه به یې ونیسي چې ته ما پېژنې او که نه هغه به وایي زه خو تا نه پېژنم ولې ما تاله د ته په لارې باندې تلې تا ته د اوداسه د اوبو ضرورت و او تاله ما د هغه اوبو انتظام نو کړی نو دې له به یاد شي بېشکه تا خو ماله د اوداسه د اوبو انتظام کړی و نو هغه د اوداسه د اوبو انتظام نو تاسو ته ما د هغه حدیث خبره کوله چې هغه انسان به هغه جنتي رور ته وایي تاله ما د اوداسه د اوبو انتظام کړی و اوس به ته زما شفارس کوي د الله په در کې چې زه تا سره جنت ته لاړ شمه نو دغه انسان به الله تعالی سوچت کی چې یا الله دې انسان ما سره حواله کړی دی مال دی اوداسه دی اوبو انتظام کړی دی ما سره دی په جنت کې یو ځای کې او دی ما سره جنت ته بوځي الله پاک به هغه شفارس منظور کی او دغه سړی به هم د په شفارس باندې هغه جنت ته بوځي نن دا علماء کرام دا حفاظ جوړیږي چا چې دې سره مرسته کړله مینه کړې ده نو هر حافظ قرآن بلستنا هغه کسان ځان سره جنت ته وایي چې هغې باندې د جهنم حکم شوی وي د ګناه د وجې نه یو خو د شرک د وجې نه حکم شوی وي نو مشرک له خو شفارس نشته خو یو د ګناهونو د وجې نه یو سړي ته د جهنم حکم شوی دی جهنم ته ولېږئ دا حافظ قرآن چې تا په کور کې تیار شوی دی د نبی علیه السلام صفا حدیث ہے من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة ويشفع له في 10 كلهم قد وجبت له النار اللہ سبحان نبی علیہ السلام فرمائی من قرأ القرآن چاچے قرآن لستا فاستظهره یاد کو اخبلی سینہ کے محفوظ کو ادخلہ اللہ الجنہ اللہ ودے جنت تا داخلی سبحان اللہ خوش قسمت هاغه انسان دے چې دی هغه بچے دے اللہ کتاب تا ناس دے مدرسو مقصد دا دے عزیزانو چې ستا بچے ستا دے مرن رست ستا جنازو کی یہ خبریں ان لفظان پوا کئی یو سڑے وفات شی خلق راغل صفونه تیار دی او دی جنازی موضوع شی پا یو سیڑ باندې یو علق ولاړ وی تپوسو شی دا علق سوک دے
وی دا د دې کاکا زوی دی خلق لاړ شي هغه ته تپوس کوي دعا ورته کوي او تپوس کوي لکه تا جنازه ولې ونه کړله د زما کپړې څه شکي غونټې وي چې ما ځکه جنازه ونه کړله یو هغه نوجوان دی چې هغه د تنکۍ ګیره راغلی ده او صفونه داسې ولاړ دي په جنازه کې او په صفونو کې اکابر علما ولاړ دي او هغه اکابر علما په مخه دغه نوجوان هغه د خپل د پلار یا د نیکه کټ سره ولاړ دی او هغه وخت په مخ باندې دا نری وخت کې روانې دي او د خپل د پلار او د نیکه جنازه وکړي بیا تپوس وشي دا لږ څوک دی دا نوجوان څوک دا طالب العلم څوک وی دا د دې کاکا زوی دی ته نه پېژنې فلانکۍ مدرسه کې سبق وایي دا اکابر علما رانږدې شي هغه لاس قل کړي وی بچیه تسلي والا ورکوي بچیه خفه کېږه مه په دې لارې موږ ټول روان یو ستا بچی د مدرسو مقصد دا دی چې ستا د مرګ نه وروستو ستا بچی په سیټ باندې نه ولاړ ستا د جنازې کټ سره ولاړي ستا د قبر په خوا کې تلقین ته ولاړي ستا د مرګ نه وروستو د اختر او د شوقدر او د عام په خوشحالو په وخت کې تا هم په دعا کې یادوي چې سلام وګرځئ نو تا ته دعا کوي د دې مدرسو مقصد دا دی چې زما او ستا نوجوانان بچي نسل داسې تیار شي چې موږ نیو او زما او ستا د مرګ نه وروستو 51 د نیکو کولاوي سلسله چلیږي نو دا حدیث مبارکه خبره اوږده شوله نبی علیه الصلاة والسلام وی ادخله الله الجنه الله دا بنده به جنت ته داخل کی ويشفع له في 10 دلب لسو کسانو مبارک شفارت قبول کی كلهم قد وجبت لهم النار چې هر یو له جهنم واجب شوی وي د دې انسان د حافظ قرآن په شفارت باندې هغه به الله پاک جنت تراولي نو معلومه ده شوله چې دې حافظ قرآن سره د جنت لس اجازت نامې او لس ویزې دي د څه دی ووایه د څه دی د جنت زما او ستا بچي سره چې د سعودي ویزې هغه هم ډېره ښه ده ځکه سعودي کې حرمین شریفین دي سړی حرمین شریفین وي حج وکړي عمره وکړي لیکن که یو سړی داسې دی چې هغه سره د جنت لس ویزې دي او د هغه داسې مقام دی خصوصا نوجوان رونو تاسو واورئ ستاسو ډېر لوی شان دی خپل شان مه خرابوئ د علماء کرامو په لاس کې لاس کېږدئ تاسو د داسې یو مقام نبی علیه الصلاة والسلام ذکر کوي وشابا نشأ في عبادة الله وتنه د الله د عرش سوري لاندې د څه ځای کې وایي د الله د عرش سوري لاندې به اووه قسمه خلق اووه قسمه خلق اووه تنه نه اووه قسمه خلق اووه نوعې په هغه اووه نوعو کې یو نوعه هغه د هغه نوجوان ده نشأ فی عبادت الله چې هغه د الله په عبادت کې خپل زندگی تیره کړي زه خو به د خپل دغې سره د استادانو په تعبیر سره دا وایم چې د هغې مصداق دا طالب العلم دی چې دی ایله په خبرې پرېږدی لاړ شي قرآن ته کښېني بیا تمامه زندگی د قرآن او د حدیثو په رڼا کې وي او د ده زندگی د الله په عبادت کې تېرېږي دغه نوجوان چې کوم د خپل ځواني خپل د مال جذبات خپل د وینې جذبات خپل د خواهشاتو جذبات دا ټول د دین تابع کړه دنیا کې او د رب چاهه زندگی تیره کړله الله به له جنت کې منچاهه زندگی ورکي الله به ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون تاسو له په جنت کې هغه دي چې کوم تاسو نفسونه غواړي او تاسو له په جنت کې هغه دي چې کوم تاسو غواړئ اے نوجوان روړه تراشه د علماو د صف نه بار موزه انشاءالله قرآن تعالی سرټیفیکیټ راکوي دنیا کې د رب چاهه زندگی تیره کا نو محشر کې او په جنت کې به من چاهه زندگی هغه به ما تعالی الله راکوي الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب